د ژوند ځینې درسونه ډېر وروسته زده کوو. هغه وخت کله چې د بیرته شا تګ امکان وجود ونه لري. دا ویډیو زموږ ټولو لپاره د هغو لحظو لپاره ده چې ای کاش ژر پوه شوي وای. هر څه موقت دي، له خوشحالیو نیولې بیا تر غمونو پورې، له رابطو نیولې بیا تر موقعیتونو. هیڅ یو څیز هم تلپاتې نه ده. نو بیا زده کړه چې په یوه لحظه کې ژوند وکړي. ټول په خپل فکر کې دي. خلک څومره چې تاسو فکر کوئ له هغه ډیر کم تاسو ته توجه کوي. نو بیا دومره د نورو د نظر اندېښمن مه اوسئ. نه ویل یو مهارت ده. د دې لپاره چې ځان ته مو هو ووایاست باید نورو ته نه ووایاست. دا چې ځان ته مو حد او مرز تعیین کړئ مه ویریږئ. وخت له پیسو نه ډیر ارزښتناک ده. پیسې کیدای شي بیا لاس ته راوړو، اما وخت هیڅ کله هم نه. روغتیا یو نعمت ده. هغه وخت په قدر پوهیږئ چې له لاسه یې ورکړئ. په بدن مو ډیر پام کوئ ځکه د روح کور مو ده. تنهایی تل بده نه ده. کله باید تنها اوسئ چې ځان مو سم وپیژنئ او قوي اوسئ. ټول اشتباه کوي. شکست د لارې یوه برخه ده. ویره له اشتباه نه مو د لارې خنډ ګرځي. د امن له ناحیې مو خارج شئ. د نوي څیزونو له ازمایلو مه ویریږئ. ژوند هغه وخت ستړی کیدونکی کیږي چې په هغه محدوده کې پاته شئ چې زده مو وي. کله چې مو په ستونزو تمرکز کوئ ډیرې ستونزې لرئ، او که په فرصتونو تمرکز وکړئ فرصتونه ډیر زیات دي. ډیری ځایونو چوپتیا غوره کړئ. هر چیرته چې ډیره چوپتیا غوره کړئ خبرې مو ډیر ارزښت پیدا کوي. د هغه څیزونو په قدر پوه شئ چې لرئ یې. کله چې د هغه څیزونو په قدر پوه شئ چې لرئ یې، نور کمی وي نه په سترګو کیږي. د ژبې کنټرول مو ولرئ. که مو د ژبې کنټرول ونه لرئ د آیندې کنټرول مو هم نه لرئ. ژوند د یوې آینې په څیر ده. د هغه څه کې چې فکر کوئ هماغه درته راګرځوي. خلک مو د ژوند میلمانه دي، تلپاتې نه دي. د ساتلو لپاره یې هڅه کول فقط خپل ځان ستړي کول دي. له ځان سره مو هغه څه چې یاست مینه وکړئ، نه هغه تصویر چې نور درڅخه غواړي. ځکه که ځان سره مینه ونه لرئ هیڅ اړیکه مو نشي آرامولی. مناسب وخت هیڅ کله هم نه رارسیږي. هیڅ کله هم مناسب وخت ته مه منتظر کیږئ، ځکه په ژوند کې هیڅ شی بې نقصه نه دي. که منتظر یاست چې مناسب وخت راشي او شروع یې کړئ، هیڅ کله به یې شروع نه کړئ، ځکه مناسب وخت هیڅ کله هم نه راځي. له سبا به یې وکړم له جملې نه وډارېږئ. ډیرو چې د سبا د سهار لمر راختل یې ونه لیدل.